الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. د اقوام او قبائلو جلالت ماب وزیر صاحب او ورسره راغلو ملمنو جناب معین صاحب احمد زی صاحب، د لغمان دی ولایت جلالت ماب والی صاحب، د لغمان دی ولایتي شورا محترم مرستیال صاحب، د لغمان دی ولایت پتمنو معززو قومي مشرانو سپینګرو ځوانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول د لغمان د ولسونو په استازیتوب جلالت ماب وزیر صاحب ته ښه راغلاست وایو. د لغمان ولسونه د لغمان ولایت د ده د میلمه پالنې ویاړ او افتخار لري او مننه ترې نه کوو چې په لومړیو سفرونو کې چې د هېواد ولایتونو ته یې درلوده او حق د اولیت یې د لغمان ولایت ته ورکړ. کور ودان هغه څه چې ورنه پاتې وه په مشرقي کې د ده د ماموریت په وخت کې چې لغمان سره یې ډېر پالل نه کول، هغه یې نن په خپل راتګ باندې جبیره که کور ودان. هغه په دې معنی چې د ده د سخا کڅوړې نه لغمان بې برخه و. مشرقي دا د لوی ننګرهار په نامه باندې یادېږي، خو د ده ټوله توجه جلال آباد ته وه، خو بیا هم ترې مننه کوو. کور ودان ننګرهار هغه بڼه یې د خپل ماموریت په دوره کې بدله کړې ده. د ننګرهار پخوانی یو والي صاحب وایي، خلک ټوکه کوي، وایي خپل ډریور ته یې ویلي وو چې ما وایي ننګرهار ته بوځه. 3 کاله یا 4 کاله 5 کاله د خپل ماموریت نه بعد وایي دی په دې موټر کې ویده شوی و. کله چې ننګرهار ته رسېدلی و نو ډریور ته یې ویلي و چې ما خو درته ننګرهار ښودلی و، جلال آباد مې ښودلی و، اسلام آباد خو مې نه و ښودلی. نو دا په دې معنا چې وزیر صاحب خپل هغه اخلاص د ننګرهار دپاره هغه یې نه ده سپمولی. د ننګرهار ولسونه په مشرقي کې په مجموع کې د ټول مشرقي ولسونه بالخصوص د ننګرهار ولسونه د ده د احسان، د ده د ایماندارۍ، د ده د صداقت او د ده د اخلاص قرضداري او پوړوي دي. زه بیا هم د لغمان د ولسونو په نمایندګۍ باندې د ده د اخلاص، د شرافت او د ده د ایماندارۍ او صداقت مننه کوو. کور ودان وایي میړونه مري نومونه پاتې کېږي. د ده د ماموریت دوره چې په ننګرهار کې کړې ده دا به د ننګرهار په مجموع کې مشرقیوالو په زړونو کې خوږې خاطرې وي. جناب وزیر صاحب لکه والي صاحب چې ویلې د اقوامو او قبایلو وزارت دا یو کلیدي وزارت ده. دا د افغانستان په نظام کې د امنیت د شورا غړیتوب هم لري. د نظام په امنیت راوستو کې، د نظام د امنیت په ټینګېدو کې مهم رول لري، ځکه نظام چې ړنګېږي له اقوامو او قبایلو د سرحدونو نه ړنګېږي. نظام چې حمایه کېږي، د نظام ملاتړ چې کېږي د قبایلو او د قومونو او د سرحدونو نه کېږي. کله چې نظام نه یو خارداره او اغزن تار تا اوسیږي چې هغه د قومونو یووالی، د قومونو یو موټیتوب ده، نو هېڅوک نظام ته تاوان نسي رسولی. که خدای ناخواسته قومونه سره تیت او پارک وي او د قبایل سره پاشلي اوسیږي، نو طبیعي خبره ده چې دښمن د سرحدونو د قبایلو نه را داخلیږي، نظام ړنګوي. نو تاسو نه زموږ غوښتنه دا ده چې د اقوامو او قبایلو وزارت څنګه چې حق ده په دې نظام کې څومره چې کلیدي رول ته ضرورت لري دا باید فعال سي. د ښاغلي کرزي صاحب په اوله دوره کې چې د دنیاوالو دې ته توجه وه، دا یو فعال وزارت و، امکانات یې په لاس کې ورکړي ورته، او د دنیا رسم او رواج او پالیسي دا ده چې د قبایلو وزارت باندې او د اقوامو قبایلو پر سرحداتو په وزارت باندې هغوی ډېره سرمایه ګزاري کوي. پاکستان زمونږ او ستاسو همسایه ملک ده، هغه د قبایلو او قومو سرحدونو ته د فاټا
لقب استعمالوي د پاټا دپاره هغوی خاصه بودیجه لري په هغې باندې خاص بحث کیږي هغوی د قبایلو دپاره برق مفت هغه کړی مکتبونه مفته دي مکتبونو هغه پیسونه چې هغه په نورو هغو کې اخیستل کېږي هغه د قبایلو نه اخیستل کېږي برق ورته مفته ده ګاز ورته مفته ده دا د دې دپاره چې همدغو قبایلو نه بغیر د معاش او بغیر د تنخواه د عسکرو او د مدافعینو هغه ورنه واخلي زمونږ غوښتنه دا ده چې د قبایلو وزارت لکه څنګه چې حق ده دا باید فعال سي او دې نه باید کار واخیستل سي که موږ او تاسې د خپلو سرحدونو ته لاړ شو د پاکستان سره تړلي سرحدونه موږ وینو چې د افغانستان قبایل په ډېر فقر او غریبي کې ژوند کوي هغه د کرښې نه هغه اړه د هغوی قبایل چې وګورو هغوی په تن پټ لباس پاک او په دې مخ کې او په دې صحرا کې د فقر هیڅ علامه نه ښکارېږي طبعي خبره دا چې د موږ قبایل به کوشش کوي چې ځان په هغه قبایلو کې ورحساب کړي کوشش به کوي چې د هغوی شناختي کارت واخلي کوشش به کوي چې دغه د هغوی دا پوله خپل ځان طرف ته راکش کړي ځکه موږ قبایلو ته غیر حاضر یو زموږ نظام د هغوی په وجود کې غیر حاضر ده کله چې موږ غیر حاضر اوسېږو هغوی هغه چا ته کوشش کوي څوک چې دوی ته هغه انساني او مدني سهولتونه برابرې نو جناب وزیر صاحب موږ د دې انرژي په تا کې وینو دا احساس په تا کې وینو چې ته به د قبایلو وزارت دا به په پښو باندې درایې او امید شته ده انشاءالله چې وبدلېږي خبرې نه اوږدوم جناب وزیر صاحب یوه پوښتنه چې والي صاحب مطرح کړله چې په لغمان کې باید د قبایلو د امریت په چوکاټ کې یو میلمستون البته مجهز میلمستون باید موږ ته جوړ شي په مهترلام ښار کې د دولت شاه د بادپخ حتی د نورستان د غربي نورستان قومي مشران راځي دلته د دوی د شپې او د وخت د تېرولو دپاره مناسب ځای موږ هم نه لرو که چېرته موږ د قبایلو یو میلمستون ولرو که څنګه چې په ننګرهار کې ده هغوی کولی شي چې همدغه میلمستون نه استفاده وکوي د دوی په دغه میلمستون کې یوه شپه او دوه شپې په عزت او ابرو سره تېرې کړي د اقوامو او قبایلو وزارت د همدې دپاره ده چې قومي مشران نو عزت وکړي د هغوی عزت په نظر کې ونیول سي د هغوی احترام باید وشي نو احترام دی زموږ د مشرانو چې هغه له لرو پرتو ولسوالیو نه راځي دلته یې څه کار وي په ولایتي اداره کې یا په ننګرهار کې یا په کونړ کې د نورستان د غربي ولسوالیو خلک چې کله خپل ولایت ته ځي 3 ولایتونه په منځ کې پاس کوي نو هغې باندې طبیعي خبره ده په ننګرهار په لغمان کې شپه راځي نو که چېرته موږ مجهز میلمستون لرو نو د هغوی احترام او درناوی به شوي د دې تر څنګ جناب وزیر صاحب زموږ د قبایلو امریت د دې تشکیل باید اضافه سي ودانۍ جوړه سه کوټې هر څه زیات دي الحمدلله نو په دې کې د خدمت دپاره مامورینو ته ضرورت ده کارمندانو ته ضرورت ده هیله ده چې زموږ د لغمان د قبایلو د اقوامو قبایلو د امریت تشکیل ور اضافه سي دو موضوعګانې جناب وزیر صاحب چې هغه سیمه ییزه دي یوه موضوع چې د ازغن تار تیرول دي چې د پاکستان حکومت غواړي چې د پښتنو په منځ کې اغزن تار جوړ کړي د دغه اغزن تار د مخنیوي دپاره معنی چې دا د پښتنو په خېټه باندې دا تار راتېرېږي زموږ د کوزې پښتونخوا او د برې پښتونخوا پښتانه دا په خپلو منځو کې سره د خپلولۍ ریښې او تارونه لري که چېرته دا اغزن تار د دې پښتنو په منځ کې تیر سي پښتانه سره په خپل منځ کې ویشل کېږي او دا یو عظیم او معظم قوم دا به په خپل منځ کې سره تقسیم او وپاشل سي تاسو نه مې هیله او امید دا ده چې د کوزې پښتونخوا او د برې پښتونخوا د پښتنو د قومي مشرانو یوه جرګه جوړه کوي تر څو د دغه کرغېړن تار د دغه ناروا تار د مخنیوي دپاره د پښتنو یو ګډه جرګه جوړه سي او د دې مخه ونیول سي د دې تر څنګ جناب وزیر صاحب یو ابتکار او نوښت وکوه د افغانستان د صلح دپاره د افغانستان د امنیت دپاره د افغانستان د سوکالۍ او د ارامۍ دپاره د پښتنو د اقوامو او قبایلو د افغانستان د ټولو قبایلو د کوزې پښتونخوا د پښتنو په شمول باندې یوه لویه جرګه راوغواړه چې دوی په خپلو منځو کې سره کیني چې څه مشکل ده څه ستونزه ده ولې یو افغان یو پښتون راپاسېږي د بل پښتون په غاړه باندې چاړک دي او هغه لالوي
یو پښتون راپاسېږي بل پښتون ښځه کونډوي یو پښتون راپاسېږي د بل پښتون اولادونه یتیمانوي څه موجب څه مشکل یو دین یو ایمان یو کلمه او یوه ژبه یو فرهنګ یو مذهب یوه قبله هیڅ مشکل په منځ کې نشته ده فقط نیابتي جنګونه دي چې پښتانه په مجموع کې افغانان بالخصوص پښتانه یې په مخ باندې بي دغه ابتکار دغه نوښت وکوه که نتیجه یې ورکړله خو ډېره به ښه شي او که نتیجه یې ورنه کړله ته من حیث یو پښتون مشر ته من حیث یو پښتون سپین ږیری دغه مسؤلیت به دې ادا کړی وي او آینده د افغانستان نسلونو ته به دې غاړه خلاصه وي د توجه څخه مو ډېره زیاته مننه بل په پای کې غوښتنه کوو د پارلمان د وکیل صاحبانو نه جناب وزیر صاحب د دغه وزارت دپاره یو مناسب شخصیت ده سپین ږیری ده د دې وطن جهادي سپین ږیری ده او با انرژي او با احساسه وطنپاله سپین ږیری ده هیله کوو د پارلمان د وکیل صاحبانو نه چې جناب وزیر صاحب د اقوامو قبایلو ته د اعتماد رایه ورکړي ژوندي اوسیږئ مننه کور مو ودان والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته